دا ورور محترم یو پوښتنه کوي او پوښتنه ډیره قیمتي پوښتنه ده. په کار دا دی چې سړی ډیر وخت کې وایي او ډیر فائدہ ته والی، لیکن ان شاء الله زه د اجمال د وجنه او د وخت د کموالی د وجنه اجمالی طریقه باندې وایم او باید چې مسلمان واوري چې دین ډیره فائدہ والی. مړی چې وشي او د دفن کولو پورې د نبی رسول الله څخه طریقې دي. نو یو طریقې دا ده چې تبا دا مړی غسل بولور کې د الله د نبی رسول الله طریقه ده، به با دله به کفنم بم ورکی، به کې یو څوک دا مړی خلیم شیخ کولولې. بخاری دی کې باب ذکر کوي، باب تقبیل المیت بعد ما ادرج فی اکفانه. مړی چې کفن کې تاو کې به خلولې شي. او بکر صدیق محمد رسول الله خپل کړو، نبی رسول الله د جابر پلار خپل کړو. کله چې جنازه تیار شي جنازه به رسته کولې نشي. د الله نبی وی اسرع بالجنازه. او د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت، د جابر روایت، د علی رضی الله عنهم روایت، هغه داله چې جنازه روانه و نو تاسو ورپاتېږئ وته اذا رايتم الجنازه فقوموا. دا روایت راغلی دی. او بل دغه وخت کې مؤمن له دا پکار دی چې د جنازې په وخت کې اعلان وشي که په دې مړي د چا څه قرضونه نو چې ورثه ادا کی. دریم دا چې رسول الله علیه السلام وي چې فاخلصوا له بالدعاء، اخلاص سره دعا وکي، خسته تکبیر وکي، سوره فاتحه وي، درود وي، دا خسته دعاګانې وکي. اخلاص کې دا د صابون او د سخات او د دې په فکر مم ناراضي الله د رضا لپاره براشي. د دې جنازې وړل یو سنت عمل دی. او بل دا چې ابو هريره رضی الله عنه روایت کړي چې د ټول مقبره ته دعا وکي السلام علیکم دیار قوم مؤمنون. دا وګت روایت دی. او تبرانی الاوسط کې یو روایت راوړی دی چې شیخ البانی صاحب د احکام الجنایز کې صحیح کړی دی. هغه دا چې نه یصلی علی الجنایز بین القبور، مقبره کې به جنازه نه کې، دا بل سنت دی. بل دا چې د ابو هريره رضی الله عنه روایت چې مسلم کې دی چې کسړی په دې پوی دی چې په قبر کې ناستلو کې څونه ګناه ده، نو دا به د ور په سکروټو کې ناستلې او په قبر باندې کې ناستلې، نو باید چې قبرونو باندې سړی کینی. بعض روایتو کې دا چې مقبره کې د چپلو سره ګرځیدلم خنه دي. دا مې صحیح روایت دی. او دې کې دام دی چې خاون خپل خزم شي د پکن کوله، غسل مول شي ور کوله. یو بل عائشه رضی الله عنها روایت دی نبی علیہ السلام متولی وکمړه شو زب غسل او کفن تل درکم جنازه بل وکما. دا خبره غلطه ده. د بعضی خلکو چې یې نشي کولای په صحابه وصیتونه دي کې کړي دی او شوی دي. بل سنت دغه وخت کې دا د ابو داود او د بهقی روایت کې دا دی چې دا مړی به د دې روستي طرف د قبر نه ور داخله ولې شي او داخلي طرف به قبله طرف ته اړولې شي. او شیخ ابن عثیمین رحمه الله د خپل فتاوا ولسم جز 95 کې د عبد الله بن مسعود سر ذکر کړی رضی الله عنه چې دا د کفن کومه غوټه ده مړی د کې خود نو دا بم کولاوي. د ابو هريره رضی الله عنه حدیث کې دام دي چې مړی کله له حد کې خود شه نو هر مسلمان له پکار دي چې یو درې له په خاور په ورواچي، نو ځکه بل چته ونرسیږي نو په دې لاس په یو درې له په خاور ورواچوا. دارنګي د ابن ماجه کې یو روایت دی او دا اهل علم صحیح کړم دی په احکام الجنایز کې شیخ البانی سے صحیح کړی دی. هغه دا دی چې دا قبر با د زمکه نه یو لې شو چتولې شي. او بل دغه وخت سنت دام دی چې په دې قبر باندې با یو شناخته مدرولې شي. مطلب ابن ابي وداع دا روایت دی چې کله عثمان بن مزعون رضی الله عنه وفات شو نو نبی علیہ السلام د قبر خپوت او لکانی ودروي اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي، چې زه په دې ورور قبر پیژنم او زه خپلوان چې مې کمی غدل تخخوما. خو به د قبرونه نه لیکي بعضی مقبرونه چې ورچې دا لوی د په منونو غټي راوړي او ته ودرولي نه دغه اسراف دی کې. بل دغه وخت سنت د نبی علیہ السلام دا دی. د عثمان رضی الله عنه روایت دی چې دغه وخت استغفار ډیر وی. ابو داود کې روایت دی شیخ البانی صاحب حسن کړی دی چې استغفروا لاخیکم دی ورور مسلمان له تاسو بخنه وغواړي. دغه وخت راجح قول دا دی چې لازم شی چې ته ولې دعا کې چې دعا وکي. او کوم چې خلک دغه وخت قراتونه کوي
شیخ ابن باز رحمت الله علیه وی دی له هیڅ قسم دغه نشته دی، د اصل نشته دی. البته تقریر په مقبره کې د دفن وخت کې د احادیثو کې راغلی دی، او کله چې د مړی قبر کېږدي نو بسم الله وعلى سنت رسول الله د ابو داود روایت کې د عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت دی، یا وعلى ملت رسول الله. دې طریقه باندې دا قبر به مې پروش پرې دی. دا چې د دې دی اوله وخرته د سوره بقره اول سره وخر سروي الف لام میم ذالک الكتاب وامن الرسول، دا د عبد الله بن عمر رضی الله عنه یو اثر دی، خو سندن دا ضعیف دی، اضطراب دی کې او راوینم پکې کمزوري دي. بلکې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د اکثر اهل علم قول دا دی چې مقبره کې بغیر د خاص زینو قرات نشته دی. او دا مې سنت طریقه د بعض علما وی چې مړی دفن شي نو د سلک خونته مقدار باندې ساریدل دیتا او به دا غین روانېدل او خپل جنازې د سنت طریقې برابرول، د خاتونه کول او دا نور قصې چې دا کم خلک کوي. دا اجمالی صرف یو خبرې منګه وکړي، ان شاء الله دا به چیرته به تفصیلی وي او د خیرات سره. هذا وبالله سبحانه وتعالى.